أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. زمون د قرآن کریم د ترجمه او تفسیر درس د سوره بقره په 15 نمبر آیات کې جریان لري. وبشر الذين وبشر زیر ورکا خوشخبری ورکا اے محمد صلی الله علیه وسلم الذین هغه کسانو ته آمنو چاغوی ایمان ناوړی دی وعملوا الصالحات او د ایمان راوړلو نه وروسته به نیک عمل کړی دی. پس باندې خوشخبری ورکا زیر ورکا ان لهم جنات تجری ان لهم چې بشکا د دې انسانانو لپاره چې ایمان راوړی دی او عمل صالح کړی دی دوی لپاره جنات تجری دوی لپاره جنتونه دي داسې جنتونه تجری چې بهیږي من تحتها لاندې د دې جنتونو د کوټونه او د ونو نه الانهار ویلي کلما هر کله رزقو منها چې رزق ورکړی شي د جنتیانو ته منها د دې جنت نه د جنت د میوونه من ثمرتين سمیوي رزق لپاره د خوراک قالو دوی به وی هذا الذي دا هغه رزق دی رزقنا چې موږ ته راکړی شوی او من قبل مخکې یعنې د هغه په شان دی ده هغه نه دی د هغه په شان دی و اتو به راتګ به وکړی شي د جنتیانو ته متشابها امغسې مشابه په رنګونو کې ولهم فیها شته د دې جنتیانو دپاره فیها په دې جنت کې ازواج مطهره بیبیانی په هر لحاظ سره پاکي وهم فيها خالدون او دا جنتین په دې جنت کې سره څنګه خالدون همیشه وي به وتل نشتري. وبشر الذين زیر ورکا خوشخبری ورکا الذين وكسانوا تآمنوا چاغو ایمان ناوړی دي وعملوا الصالحات یو نیک عمل کړی دي ان لهم جنات چې بشکشت د دوی لپاره جنتونه تجری چې بهیږي من تحتها لاندې د هغې نه الانهار ویلي کلما هر کله رزقو منها چې رزق ورکړی شي منها د دې جنت نه من ثمرتين سمیوي رزقا لپاره د خوراک قالو دوی به هذا الذي رزقنا دا خو هغه سیدي په هغه شان دي ده رزقنا من قبل چې رزق موږ ته راکړی شوی او مخکې واتو به راتګ به وکړی شي به په دې رزقونو سره متشابها دا مغه په شکل سره مشابه پرنګونو کې ولهم شر فيها په دې جنت کې ازواج مطهره
بیبیانی پاکی د دې جنتیانو دپاره وهم فیها خالدون وهم او دا جنتیان به فیها په دې جنت کې خالدون همیشه دپاره یي. دا د دې آیت تحت لفظي ترجمه وه. زمونږ په دې درس کې مهم جزئیات نن که د ستاسو فکر یي په مخکې آیاتونو کې الله جل وعلا شانه ټول انسانان خپل بندګۍ ته دعوت کړ چې زما بندګي وکړئ. یا ایها الناس اعبدوا، ای انسانانو زما بندګي وکړئ. د دې دعوت په نتیجه کې انسانان چې د دوه ډلې شروع، یو منونکي او بل نه منونکي. د نه منونکو انجام او عاقبت نتیجه الله هغه ذکر کړه چې څوک د الله بندګي نه کوي، قرآن نه مني، رسول نه مني، د هغې ارشادات نه مني، نو د لپاره جهنم الله تیار کړی دی. په دې آیات کې د هغه دویم ډلې دپاره چې هغه منونکي دي، د الله فرمان یې منلی، قرآن کریم او رسول، د دوی دپاره عاقبت او جزا ذکر کوي چې هغه چیرې جنت دی. ده زمونږ په دې درس کې دویم جز چې دی هغه عملو الصالحات دی. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، د ایمان بحث مخکې تیر شوی دی په یؤمنون بالغیب کې. نو عمل صالح څه ته ویل کیږي؟ هغه انسانان چې هغه ایمان نه وړي عمل صالح یې کړی دی. عمل صالح څه ته ویل کیږي؟ عزیزانو دا خبر ښه یاده وساتئ او په دې باندې لږ فکر هم وکئ. عمل صالح هغه عمل ته ویل کیږي چې په هغې کې دوه اساسي شرطونه موجود دي چې بعضې بیا نور پیدا کوي. لکه یو په هغې کې اخلاص موجود وي. هر کار چې موږ کوو که هغه د عقیدې پورې تعلق لري، که هغه د عبادت پورې تعلق لري، چې اخلاص پکې موجود وي، یعنی خاص د الله د رضا لپاره چې دا بیا څو شی نه منځته راولي. یو دا اخلاص څه ته ویل کیږي؟ چې د ریا نه خالي، چې سړی پکې ریاکاري ونه کړي، عبادت کوي، صدقه ورکوي، او بل سمعت پکې نه، خلکو ته اورول پکې نه. بل دا چې د بدعت نه خالي، بدعت نه، یعنی ته که عبادت هم کې که اخلاص پکې موجودي چې د الله رضا لپاره، ریا پکې نه، ځان ښودنه پکې نه، خو دا شی به چې ځان نه به جوړ شوی هم نه، نو څه وایي؟ دا به د رسول په طریقه. یعنی بل شرط پکې دا دی په عمل الصالحات کې چې اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم به پکې موجوده وي. د دې نه ما سوا عمل ته عمل صالح نه ویل کېږي. دغه صفتونه چې موږ بیان کړو چې اخلاص، سمعت به پکې نه، ریا به پکې نه، او اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم به پکې، دا شرط دی لپاره د قبولوالي د اعمالو. په دې باندې الله دنیا کې هم نتیجه ورکوي او آخرت کې هم په داسې اعمالو باندې الله پاداش او نتیجه ورکوي. ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې ثابته مسله ده چې عمل صالح کوم ته ویل کېږي. ځکه کله چې په یو شي کې نیت پاک نی، خالص نی، الله دا نه قبلوي. انما الاعمال بالنیات، ټول دارمدار د اعمالو الله سره په چی ده؟ په نیتونو باندې دي. یو څوک 1 لک روپۍ خیرات کوي خو نیت یې ځان ښودنه، یو انسان صرف 1 روپۍ ورکوي خو د هغې د الله رضا دا په هغې باندې بهتره ده، ځکه الله ته نیتونه معتبر دي. وانما لكل امرئ ما نوى، هر انسان دپاره هر هغه شی د الله په نسبت باندې چې شي نیت یې کړي. نو اخلاص په عمل کې دا مهم شی دی، دې ته عمل صالح وایي. عمل صالح اله ګرځي چې اخلاص پکې. دارنګه عمل د ریا نه خالي، د ریا نه خالي، ځکه د ریا دپاره هیڅ وزن د الله په نسبت باندې نشته دی چې کوم عمل کې چې ریایي. ریا څه ته ویل کېږي؟ ان تعمل عملا، داسې یو عمل ته وکړي امرک الله ورسوله چې تا ته پې الله او د الله رسول امر کړی، وتريد به غیر وجه الله، ته په هغې باندې د الله نه ما سوا د نورو رضا لټوي، مونځ کې، صدقه ورکوي، روژه نیسي وغیره وغیره کوم اعمال چې دي. او دین رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسې منې کړي چې په عمل کې به دا نه شریکي. دا عمل د عمل صالحیت نه وباسي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا الریا د ریاکارۍ نه په نیک عمل کې ځان وساتئ کوم باندې چې الله او د الله رسول امر کړي دې نه ځان وساتئ ولې فانه الشرك الاصغر دا وړوکی شرک دی شریک جوړول دی الله سره او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وان المرائي یقینا ځان خودونکي انسانان ینادي علیه یوم القیامه د قیامت په ورځ به دې باندې आवाज وکړي شي على رؤوس الخلائق د ټول انسانانو په مخ کې چې ټول مخلوق چې د آدم علیه السلام نه تر اخري انسان پورې څومره پیدا شوي دي دا به ولاړي او الله به دته په څلور قسمه اوازونو باندې आवाज وکړي اول یا مرائي ای ځان خودونکي یا غادر ای دوکه کوونکي فریب کوونکي یا فاجر ای ګناه کوونکي یا خاسر ای تاواني انسان او دین وروسته به الله وایي چې اذهب تلاړ شه هغه چا چې کوم کار چې هغه عبارت دی او د خلکو د ځان ښودنې دپاره یې کړی ورته وایي چې لاړ شه اوس فخذ اجرک ممن كنت تعمل له یا خادع دغه چا نه د دې اجر او بدله وغواړه چې چا دپاره دې کړی دی نو په عمل کې به چینی ریاکاري بنی وي عبارت یې هر شی شي دریم شی چې عمل صالح یو عمل ته ویل شوی هغه شی چې بدعت به پکې نه وي بدعت شته ویل کېږي بدعت ما احدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه من عقيده او عمل دس یو عمل په دین کې کول چې هغه خلاف د عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او عمل د صحابه نه کاغه په عقیده کې او په نورو عبادتونو کې عام عبادتونو کې په عقیده کې یو نوی شی جوړي یعنی بدعت په عقیده کې مرضی او په نورو عبادتونو کې بندګۍ کې مرضی صدقاتو کې مرضی منځونو کې مرضی ذکرونو کې مرضی ډیر خلک ځان نه منځونه جوړ کړي قضا عمرې کوي قضا عمرې دا نشته دی په احادیث کې ځان نه ذکرونه جوړ کړي دا غیر لپاره طریقې جوړ کړي دا نشته دی نو عمل صالح دې ته ویل کیږي چې رسول الله صحابه کوم عمل کړی په هغه نمط او طریقې سره یو کړه دینه ما سیوا دا مردود دی دا او دې لپاره ډیر زیات مذمت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يقبل الله لصاحب بدعه هغه څوک چې بدین کې نوی شی پیدا کوي الله د دنه هیڅ شی نه قبلوي نه روژه نه منځ نه حج نه عمره او نه جهاد نو دې نه ځان ساتل پکار دي دا نو اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول امور کې دا چې دا د عمل صالح لپاره اساسي شرط دی دا زمون په دې درس کې بل جز چې دی هغه جنات تجري جنات دا جمع د جنت ته جنت څه ته ویل کېږي جنت په لغت کې په عام عربي لغت کې دا یو غټ باغ ته ویل کېږي چې هغه په ډیرو میوو په ډیرو ونو باندې مشتملي او د شرط په اصطلاح کې جنت هغه کور دی چې الله رب العزت د متقینو لپاره تیار کړی دی دا جزا ده د دوی د ایمان صادق چې دنیا کې واقعي راسخ ایمان په الله باندې راوړي او عمل صالح کړي دې لپاره دا جزا او بدله ده جنت قران کریم کې دلته او نور زینو کې جمع راغلی ده نو جنت یو جنت نه دی په حدیث کوم د ذکر راغلی دی چې جنتونه چې دا ودی ده یو ته ویل کېږي جنت المأوا د اوسېدو جنت دویم جنت عدن او دریم دار الخلد د همیشوالي ځای دار السلام د امن ځای او دار المقامه د درېدو ځای الله ته بل جنت النعیم د ټولو نعمتونو ځای او جنت الفردوس دا د طبقات دي دا ځینې وایي چې دا اوصاف د جنتونو دي به هر حال اهل د جنتونو چې دی هم قرآن کریم ذکر کړی دی لکه دلته په مجموع کې ویل چې عمل صالحه د جنت ته داخلېدو لپاره چې دا کلي ده خو دې لپاره به اقسام دي دا یو آیت راواړوئ چې چون زموږ د فایده وشي تاسو 11 سپاره راواړوئ تر څو موږ په دې کې ځان شاملولی شو که نه یا موږ په کې کني د 11 سپارې سر چې راواړې سورې توبه
د دې لپاره چې زمونږ په علم کې اضافه والی مشي او موږ په خپل عمل باندې لږ سرج وکړو. 11 سپاري سر 111 نمبر آیت راواړوي چې جنت الله چاته ورکوي، چا سره وعده شوي. 11 سپاره راواړوي د دویم مخ. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يوصلوا يولسم نمبر آيات سورة توبة يولسم اسباري دویم مخ. إن الله اشترى بشكا أغسدي الله من المؤمنين د مؤمناننا أنفسهم ددي نفسنا وأموالهم ددي مالنا بأن لهم الجنة بشكا ددي أغسطلو و دغه باندې مقابل کې چې د دوی نفسونه او د دوی مالونه غوښتي دوی لپاره جنت دي. کوم اعمال باندې الله جنت ورکړي؟ عمل صالح. یقاتلون فی سبیل الله چې دوی به جنگ کوي د الله په لار کې. فیقتلون ويقتلون دوی به د نور لپاره وجون کې جوړیږي فاعلین. ويقتلون او دوی به وجل شي، یعنی کله به قاتل او کله مقتول واقع کیږي. وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل دا د الله وعده د حقه په تورات انجیل او قرآن کې دا الله وعده کړی ده چې په دې کار باندې شي کوي جنت ورکوي جهاد. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا پس هر هغه څوک چې پوروالی وکړي د الله په وعده باندې ای پیغمبر فاستبشروا زیره دې حاصل کړي ببیعکم الذي په هغه بیع او شرا باندې بایعتم به چې تاسو د الله سره کړي ده. وذلک هو الفوز العظیم او دا لویه کامیابي ده. نو یو سبب د جنت ته عمل صالح شي شو جهاد. اوس دا خو هر سړی دې ته لاسرسی نه لري. زما د دې بحث د اوږدوالي نه دغه اخري آیات مطلب دی چې نو د ځوانان مناسب ټول تاسو باید دا شی په ځان کې راولو. جهاد ته هر سړی لاسرسی نه لري، هر وخیم نه ده، خو دغه کار هر وخی ده دغه وروسته. بل عمل چې هغه سړی جنت ته رسوي التائبون التائبون توبه ایستونکي د ګناه نه رجوع کوونکي. هر څوک چې د ګناه نه دغه بیرته رجوع کوي دا په دې باندې یقین ولري چې دا څه کیږي دا د جنت والا دي. موږ تاسو نه ګناهونه کیږي، ځوانانو نه سپینګیرو نه هر عمر کې غیبت و غیره و غیره ګناهونه د دې نه چې رجوع کوي او توبه وباسي دا بل سبب دی د شي د جنت. صحیح ده کنه؟ العابدون عبادت کوونکي دا که فرضي او که نفلي. هر څوک چې عبادت کوونکي فرضي او نفلي دا ټول کوي دا دی په دې باندې پوه شي چې دی د لپاره جنت دی، دا عمل صالح دی او دا سړی جنت ته رسوي. الحامدون د الله ثنا ویونکي، هر هغه څوک چې الله باندې ثنا وایي سبحان الله الحمدلله د قرآن کریم تلاوتونه کوي وغیره وغیره. الصائحون صائح ویل کېږي روجهدار ته، څوک چې د الله دپاره روجې نیسي فرضي او نفلي. الراکعون رکوع کوونکي انسانان ام په مانځه کې ام بار د مانځه نه الله د پاره رکوع کوي. الساجدون سجده کوونکي ام په مانځه کې ام غیر د مانځه نه بل چاته سجدي مجدي نه کوي. الامرون بالمعروف امر کوونکي په نیکۍ باندې، هر څوک چې په نیکۍ باندې امر کوي بل ته چې دا ښه کار وکړه دا وکړه دا وکړه ډېر په دې باندې پوه شي چې دا چیرې دا د جنت عمل دی. والناهون عن المنکر منې کوونکي د بد کارونو نه خپل دی کو پردی. والحافظون لحدود الله هر هغه څوک چې هغه حفاظت کوي مراعات کوي د الله د پولو د هغې نه تیریږي، ګناه ته نه نږدې کیږي، بل هم د ګناه نه ساتي، خپل حق هم پیژني د بل حق هم پیژني. دا په دې باندې پوه شي چې دا عمل صالح کړي په دې باندې الله څه کوي جنت ورکوي. وبشر المؤمنین زیر ورکړه مؤمنانو ته په جنت باندې. نو عمل صالح سره جنت ته رسي د اقسام جهاد توبه د الله ثنا روجا او وغیره دا کوم اعمال چې ذکر شو. صحیح ده کنه؟ خدای مورد فهم دا مقدر دی کنه کوم او دا ټول مضاف بالکل یعنی دا دې لپاره نه چې د تصیغي د مذکر راغلي دي ته اغلبیت وي، اغلبیت تبع اغلبیت بینه بنا لکه موږ تاسو په خپل مزونه کې زما والدین دسی وي، یعنی والد خو یې وی پلار خو دې ته اغلبیت څنګه وای کنه دا تکلم سره ارتباط لري. زنانو کم دا کارونه کوي د ګناهونو ځکه ګناهونه دواړو نه کیږي او د دین په احکام باندې دواړه مکلف دي.
نو هر یو تدا شامل دی عمل صالح ک نارینه او کې او ک زنانه نارینه د ګنا نه رجوع کی توبه واسي زنانه ګنا کړی دا غي نه رجوع کی نارینه د الله حمد وای زنانه د الله حمد وای نارینه امر بالمعروف کی زنانه امر بالمعروف کی هم د نهی عن المنکر و غیره د الله پولی هر یو ساتي په دې باندې سره مکلف دي نو دا چې کې سره جنت ته رسیدا عمل صالح دی نو عمل صالح کې اخلاص اتباع رسول ځان دریانه او سمعت نه ساتل او بدعت نه او دغه کارونو ته توجه کول موږ تاسو کوشش وکړو ډیر دا شی عملي کړو وبشر الذين زیر ورک هغه کسانو ته اے محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه ایمان نه وړي دي وعمل الصالحات او نیک عمل کړي دي مطابق د شریعت ان لهم چې بشک شر دې لپاره جنات تجري جنتنا دس جنتنا تجري چې بهيږي من تحتها لاندې دا غینه الانهار ویلي مختلفي سوره محمد کې دا غي ذکر راغلی چې سلو قسم ویلي دي کلما هر کلا ورزقوا منها چې رزق ورکړي شي منها د جنتنا من ثمرتين د سميونه رزقا لپاره د خوراک قالوا دوی بوي د خوراک په وخت کې هاذا الذي داخو په مثل دا غدي رزقنا من قبل چې موږ ته مخکې راکړی شي یعنی هغه نه ځکه خړلې شي ویل او تو به را تکبوکړی شي به په دې جنت کې د جنتیانو متشابهن مشابه دي پرنګونو کې لیکن خوندونه به جدا وي ولهم فيها او شته د دې جنتیانو لپاره په دې جنت کې ازواج مطهره ببيان په تمام معنا پاکي وهم فيها خالدون وهم فيها او بلا جنتين فيها په دې جنت کې خالدون همیشه لپاره نو کوشش کوم او تاسو عمل صالح ته مخکو دا آیا ځان سره ډیر تکرار کو التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون او دې باندې عمل کو الله دې مونږ جنت ته تلو ولا جوړ کی الله دې مونږ ته په عمل صالح باندې توفیق راکړي چې موږ عمل صالح وکړو زموږ ګناهونه دې الله معاف کړي یا الله دې نیاس مجلس څومره ضرورتونه دي د ټولو ګناهونه معاف کړي زموږ ګناهونه معاف کړي دا ځوانان ته قران کریم زکه مونږ ته میزکه عمل په مونږ تراکي زموږ د جماعت اعمال باندې عبادت کړي یا الله دا ځوانان عالمان کړي هر رقم علوم یا الله د دې ذهنونو ته داخل کړي هغه کې شرعي وي او کو دنیوي وي زموږ ګناهونه معاف کړي صلی الله علیه وسلم او تو متشابه دي کې دنیوي هغه ته اشاره نه ده چې مخکې نه یعنی پرنګونو کې بدسي